بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ملګرو او دوستانو، غوښتل مې ستاسو له خاطر نه یو ویډیو جوړه کړم د پښتو 15 یاګانو په اړوند. ځکه زموږ تاسې اکثره ځوانان د پښتو 15 یاګانو سره ستونزې لري او دا د پښتو په لیکدود کې ډېره زیات مهمه ده چې د پښتو 15 یاګانې سمې وکاروو. ځکه د پښتو 15 یاګانې سمې ونه کاروو نو زموږ او تاسې په لیکلو باندې هم څوک په صحیح ډول نه پوهېږي او موږ هم نورې لیکنې په صحیح ډول سره نسو لوستلی. او یا اکثره زموږ او تاسې محصلین یا هم هغه ملګري چې له پوهنتون نه فارغ دي هغوی هم له دې سره ستونزه لري. ځکه یو له دې ستونزو څخه دا ده چې موږ او تاسې په مکتبونو کې زده کړو خو بیا بیرته ډېر زر راڅخه لیرې وځي. نو د هغې له خاطر نه ما کوشش وکړه چې داسې یو د فورمول په شکل باندې یوه طریقه ورته جوړه کړو چې په اسانۍ سره زده سي او په آینده کې په راتلونکي کې بیرته له هیره مو ونه وځي. هغه دا ده چې د پښتو د عربي د حرکاتو لکه د زور، زیر، ولاړ زیر او مشدد، لکه موږ داسې که اوس د یو فورمول په شکل نومونه ورته ورکړو دې بیټکو یا ته چې دا لکه زوروالی یې، زیروالی یې، ولاړ زیروالی یې او دا دغو دوو ته مشدد یګانې که دا ووایو نو دا فورمول ځان سره یاد کوي. ډېر اسانه به موږ تاسې کولی سو نور آینده کې یګانو استفاده کړو او له هیره مو ونه وځي. اوس راځم یوه تاسې تشریح کوم. اول چې دا نرمه یې یا بیټکو یې نومونه یې مهم نه دي، تاسې یوازې د استفادې ځایونه چې دا زده کوئ چې په کوم ځای کې استفاده کړو او صحیح استفاده کړو. او دا یې چې دا ما دلته تشریح کړی یم، دا زه تاسو ته خلاص وایم ځکه چې ویډیو لویه نه سي. دا نرمه یې یا بیټکو یې هر کله چې له یې یوي لکه یا یې نه مخکې حرف باندې زور راسي یا د زور آواز ورکی او یا مخکې له یې نه الف راسي او یا مخکې له یې نه د واو حرف راسي نو په دې وخت کې موږ تاسې نرمه یې یا بیټکو یې استفاده کوو. راځو بیلګو ته. اول څه ده لکه سړی، وګورم دلته یې ده، له یې نه مخکې حرف ډېر راغلی او هر کله چې موږ دا تلفظ کوو نو د غاړې چې ده د زور آواز ورکوي. سړی چې کله د ړې چې د زور آواز ودرلوده نو دې وخت کې موږ دا نرمه یې استفاده کوو. کلی، زمری، لرګی، ګوره هر یو د دې نه چې ده مخکې له یې نه حرف د زور آواز لري. نو هر کله چې د حرف نه مخکې د یې نه مخکې حرف چې د زور آواز ودرلوده په دې وخت کې موږ نرمه یې استفاده کوو. بل دوم ځای د استفادې چې دا له الف نه یې نه چې مخکې الف راغی په دې وخت کې هم بیټکو یې استفاده کوو. لکه سوله د یو بل په زغملو راتلای شي. بله بیلګه چې دا هر یو خپل دین او هیواد ته خدمات کولای شو. دلته کولای وګورئ له یې نه مخکې حرف الف راغلی ده نو په دې وخت کې هم موږ باید دا یې استفاده کوو یا بیټکو یې. دریم حالت یې چې ده هر کله چې له یې نه مخکې واو راسي لکه خوی، بوی، زوی، لوی، له هر یې نه چې مخکې واو راسي نو چې کوو دا نرمه یې استفاده کوو. بله چې دا څرګنده یې یا زیروالی یې موږ تاسې وویلې. هر کله چې له یې نه مخکې حرف د زیر آواز ودرلوده نو دې وخت کې موږ له دې یې نه استفاده کوو. لکه بیلګې دي زمري، سړي، ګوره له یې نه مخکې حرف ری ده، ری د شي آواز لري د زیر. زمري، سړي، کالي، خوشحالي، خوري، څښي. نو ځکه دې ته موږ نوم ورکړ د زیروالی. بله چې ده د ولاړ زیروالی یې یا اوږده یې هم ورته وایي. هر کله چې له یې نه مخکې حرف د ولاړ زیر آواز ودرلوده موږ له دې یې نه استفاده کوو. لکه بیلګې دي نجونې، ښځې، پاڼې، ورځې، شپې. ګوره له یې ده یې نه مخکې حرف نون ده، نون چې ده د شي آواز لري د ولاړ زیر آواز لري. نجونې
خزي نو دلته له دې ولاړ زیروالی یې څخه استفاده کوو یا اوږدې یې څخه یا ښځینه یې هم ورته وایي. بل څه ده لکۍ لرونکې او حمزه لرونکې یګانې دي. دې دواړو ته موږ تاسې مشدد یګانې وویلې ځکه دا یګانې چې ده مشدد ویل کېږي. هر کله چې یې مشدده وویل سوله او مخکې له یې نه حرف د داسې اوازو درلوده چې نه زور وي او نه زیر، یعنی د زور او د زیر ترمنځ اواز ولري، نو دې وخت کې یوه له دوه یګانو نه استفاده کوو. دا دواړه یګانې چې ده د اواز کې د دوه تفاوت نشته، یعنی د اواز له نګاه نه یو شی دي مګم د استفادې ځایونه یې فرق کوي. دا لکۍ لرونکي یې چې ده په اسمونو کې یا نومونه کې کارول کېږي، او دا یې چې ده دا د جملو په آخر کې او یا د امریه جملو په آخر کې او یا د سوالیه جملو په آخر کې چې کارول کېږي. راځم لکه بیلګو ته اول چې ده د لکۍ لرونکي ګورم جینۍ، خولۍ، څپلۍ، ګولۍ. دلته یې ده یې ګوره مشدده ویل کېږي جینۍ، او له یې نه مخکې حرف نون ده، مګم نون چې ده نه د زوار اواز لري نه د زیر، نه جینۍ ده نه جینی ده، نو جینۍ ده یعنی د زوار او زیر ترمنځ اواز لري جینۍ. خولۍ همدارنګه او ټول. بل د حمزه لرونکي چې ده اول حالت چې ده د امریه جملو په آخر کې راځي، لکه درس ووایئ ګور امر ده، سوله وکړئ امر ده، ښکنځلې مه کوئ امر ده. دلته هم چې ده یې مشدده ده، یعنی په سخته یا شد باندې ویل کېږي، او مخکې له دې نه حرف یا ده یې نه د زور لري اواز لري نه د زیر، یعنی د دواړو ترمنځ اواز لري ووایئ. بل حالت چې ده د سوالیه جملو په آخر کې راځي، تاسو هیواد ته کله راځئ، سوله څه وخت کوئ او داسې نور. اوس په لنډ ډول دلته دغه فورمول تاسو سره لکه وسیکاله په یاد ولرئ، نو هیڅ کله نور نه له هیر وځي او ډیر اسانه شکل. زیر لرونکي ولاړ زیر لرونکي او مشدد یګانې. ګوره لاندې وایو سړی، ګوره اړې چې ده یې ده یې نه مخکې اړې ده، اړې اواز د زور لري نو سړی. بل حالت یې وه له یې نه مخکې چې الف راسي هم دا یې استفاده کو، لکه راتلای شي، خوړای شي که نه. بل څه وه له یې نه مخکې چې واو دا یې استفاده کوو زوی. دا بل څه ده د زیر لرونکي یې زمري، سړي، کالي، یعنی چې له یې نه مخکې حرف زیر دو درلوده، په دې وخت کې موږ له دې یې څخه استفاده کوو. بل چې دا ولاړ زیر والی یې لکه نجونې، ښځې، چې هر کله له یې نه مخکې حرف د ولاړ زیر اواز درلوده، د وخت کې له دې یې نه استفاده کوو. او دا شد لرونکي یې چې ده یا مشدده یې هر کله چې یې مشدده یعنی سخت وویل سي او له هغې نه حرف مخکې حرف چې ده نه زور اواز ولري نه د زیر، یعنی د زور او زیر ترمنځ اواز ولري، نو دا یې استفاده کوو. او لکۍ لرونکي یې چې دا شی کېږي په اسمونو کې، یعنی دا ګوره جینۍ، خولۍ که نه، دا ټول نومونو کې کارول کېږي. اما دا حمزه لرونکي یې چې دا په امریه جملو په آخر کې او د سوالیه جملو په آخر کې کارول کېږي. نو ملګرو که چېرته دا ویډیو خوښه سوي او یو څه مو ترې زده کړي، خپلو فیسبوک پاڼو کې در سره شریک کړئ تر څو نورو ملګرو ته هم ورسیږي. او په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته د هې او حمزهدارې او د واو او حمزه لرونکي واو ترمنځ توپیر وښایم، ځکه دا هم موږ تاسو سره ډېر زیات کومک کوي د یو لیک لوستلو په وخت کې. او ځکه داسې ده اگر که علماو چې د ټولو پېژندلي هم نه دي، خو کله چې پېښور په صوابۍ کې غونډه وله هغې کې دا تایید سول، نو ډېر زیات فایده لري، موږ تاسو ته فایده را رسوي. نو دا به زه بلې ویډیو کې تاسو ته تشریح کوم. او که په دې ویډیو کې کومه نیمګړتیا مو لیدلې وي، هیله ده خپل اندونه وړاندیزونه او نیوکې مو راسره شریکه کړئ.
په ډیر درنښت السلام علیکم